خدای تعالی جل جلاله په نامه. درنو زده کوونکو او د پوهې مینوالو، بیا هم د ساینسي علومو زده کړې پښتو چینل ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې پوهېږئ زموږ د نن ورځې کورس چې کوم دی هغه د نور فزیک کورس دی. په عموم کې د فزیک برخې کورس دی، خو دا اصلا د نور فزیک پورې اړوند دی. زموږ لومړی لوست شروع کیږي چې د نور فزیک لومړی لوست کې شامل موضوعات په دغه ډول باندې دي: د نور تعریف، د نور سرعت، نوراني او غیر نوراني جسمونه، شفاف جسمونه، نیمه شفاف جسمونه او کاذب جسمونه. دا هغه موضوعات دي چې موږ یې نن لولو. پاتې دی نه وي چې د نور فزیک په کانکور ازموینه کې هم شامل دی او د ښوونځي نصاب هم شامل دی چې د 10م ټولګي فزیک نیمایي برخه یې پوره کړې ده. راځئ چې لوست پیل کړو. لومړی راځو د نور فزیک ته چې نور څه دی. د نور په اړه باید معلومات ترلاسه کړو او د نور تعریف. نور یا رڼا یو ډول انرژي ده چې دا انرژي د اجسامو د لیدلو سبب ګرځي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې نور په عموم سره یو ډول انرژي ده چې د دې انرژۍ په واسطه موږ کولی شو چې اجسام او یا شیان وګورو. پاتې دی نه وي چې کانکوري ټکی دلته دغه دی چې نور یوه انرژي ده، یعنې ماده نه ده. که چیرې زموږ څخه پوښتنه وشوه د کانکور په ازموینه کې چې نور انرژي ده او یا ماده، نو زموږ ځواب باید دا وي چې نور انرژي ده. موږ شیان په دوو حالتونو کې لیدلی شو. اول حالت دا دی چې کله چې کوم شی په خپله د ځان څخه نور نشر یا خپور کړي، او دویم حالت دا دی کله چې رڼا په یو جسم یا څه باندې ولګېږي. په دې تصویرونو کې په پوره ډول سره زده کولی شئ. په دې تصویر کې موږ ګورو چې لاسي څراغ دی او لاسي څراغ له خپل ځان څخه رڼا خپروي، یعنې دا هغه جسم دی چې په خپله رڼا تولیدوي. او په دویم تصویر کې موږ ګورو چې دلته یو کتاب لرو چې دا رڼا نه لري، خو د لاسي څراغ په واسطه د رڼا ترلاسه کړې ده، یعنې کتاب له بل جسم څخه نور یا رڼا ترلاسه کړې ده. راځو بلې موضوع ته. بله موضوع چې خورا اړینه او مهمه ده د نور سرعت دی. لکه څرنګه چې پوهېږو د نور سرعت خورا چټک او زیات دی، خو موږ دلته د نور سرعت په دوو ځایونو کې د مطالعې لاندې نیسو. لومړی د نور سرعت په خلا کې چې 3 ضرب لس په توان د 15 کیلومتر پر سکند دی، یعنې په سرعت په هوا کې دی چې د نور سرعت په هوا کې 3 ضرب لس په توان د 8 متر پر سکند دی. خو یوه پوښتنه چې زموږ ترمنځ پیدا کېږي هغه دا ده چې خلا څه ده؟ خلا یعنې څه؟ د فزیک له نظره هر هغه ځای کې چې ماده شتون ونه لري او هوا هم موجوده نه وي، نو دې ته خلا ویل کېږي. ساینسپوهانو لاندې کمپیوټري موډلونه د خلا لپاره جوړ کړي دي چې اوس به یې زه تاسو ته وښایم. لومړی موډل دغه دی چې دې ته موږ خلا ویلی شو او دا په فضا کې شتون لري. او دویم موډل هم دغه دی. دا درې موډلونه چې کوم دي دا خورا مشهور دي او دا د خلا لپاره نمایندګي کوي او د خلا په اړه موږ ته معلومات راکوي چې دلته هوا او ماده شتون نه لري بلکې یوازې خلا موجوده ده. او د نور سرعت هم 3 ضرب لس په توان د 15 کیلومتره په هره ثانیه کې دی. هیله لرم چې دې برخه باندې هم پوهېدلي وئ. بله موضوع چې ده هغه نوراني او غیر نوراني جسمونه دي. لومړی راځو نوراني جسمونو باندې بحث کوو. نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چې د خپل ځان څخه رڼا خپروي، لکه لمر، روښانه څراغ، روښانه ستوري او داسې نور. یعنې نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چې په خپله وړتیا لري او له خپل ځان څخه دا رڼا خپره کولی شي، یعنې کوم بل شي ته اړتیا نه لري چې رڼا پرې واچوي او موږ یې وګورو. خپله د رڼا یوه منبع ده. دویم موضوع هغه دا ده چې غیر نوراني جسمونه کوم جسمونه دي. غیر نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چې له بل نوراني جسم څخه رڼا ترلاسه کوي. بله موضوع چې مهمه ده هغه
دا ده چې د نور د تېرېدو له مخې اجسام په څو برخو طبقه بندي کړي دي. د هغه اجسامو څخه چې نور تېرېږي په دریو برخو ویشل شوي دي. یعنې له کومو اجسامو څخه چې نور یا رڼا تېرېدلی شي هغه په دریو برخو دي. 1. شفاف جسمونه. 2. نیمه شفاف جسمونه. 3. کدر جسمونه. اوس راځو په هر یو باندې په بېل ډول سره بحث کوو. لومړی شفاف جسمونه. شفاف جسمونه هغه جسمونه یا محیطونه دي چې د هغه څخه د نور وړانګې په مکمل ډول سره تېرې شي لکه شیشه. تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې دلته له شیشې څخه د نور یا هماغه د رڼا او لمر وړانګې په مکمل ډول سره تېرې شوي دي چې دې ته شفاف جسم ویل کېږي. خو نیمه شفاف جسمونه کوم دي؟ هغه محیطونه یا جسمونو ته ویل کېږي چې له هغوی څخه نور په مکمل ډول نشي تېرېدلی. یعنې نور وړانګې ترې تېرېږي خو په مکمل ډول سره نه، لکه څرنګه له شفاف جسم څخه تېرېږي، لکه معمولي پلاستیک یا نری کاغذ. او بله موضوع کدر جسمونه دي. کدر جسمونه هغه جسمونو یا محیطونو ته ویل کېږي چې له هغې څخه نور هېڅ نشي تېرېدلی. یعنې په عمومي ډول سره نور له هغې څخه هېڅ نشي تېرېدلی او د نور وړانګې هم له هغې څخه نشي تېرېدلی، لکه دیوال، لرګی، تیږې او داسې نور شیان. د دې ټولو څخه د لمر وړانګې نشي تېرېدلی او دا کدر جسمونو کې راځي. درنو زده کوونکو، زموږ د فزیک برخې درس په همدې ځای کې پای ته رسېږي. هیله لرم چې په دې لوست کې مو نوي شیان زده کړي وي او دا کورس به انشاءالله موږ تر پایه پورې په آخري توان سره ختموو. د تاسو سره مو هم هیله دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د نورو کورسونو څخه هم خبر شئ او دا کورس هم په منظم ډول سره تعقیب کړئ. پاتې دی نه وي چې موږ د مثلثاتو کورس هم د دې ترڅنګ شروع کړی دی.